د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړه د نن ورځ لاندو مهمو او وروستیو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم. وزیرستان کې لسو پاکستانی پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښته. د خیبر پښتونخوا په جنوبي وزیرستان کې د پوځ پر موټریز کاروان چودنه کې لږ تر لږه لسو پاکستانی پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د خیبر پښتونخوا پولیسو ویلي چې د پیښه تېره ورځ نه وخته د جنوبي وزیرستان د وڼه په بایي سړک د ماین چاودنې له امله رامنځته شوی چې په پایله کې 2 پوځیان ځای پر ځای وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په خبره په پیښه کې د ټپي شویو 4 پوځیانو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی. تحریک طالبان پاکستان د چاودنې پړه پر غاړه اخیستې او د ورته نورو بریدونو خبرداری ورکړی دی. بل خوا چارواکي وایي جلال آباد کې د داعش و ځنمرګي او کلیدي کسان وژل شول. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د چارواکو په وینا د داعش و ځنمرګي او کلیدي کسان وژل شوي دي. د ننګرهار د رسنیز دفتر په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دغه کسان تېره شپه د ښار د 2مې حوزې په غوچکو سیمه کې د عملیاتو پر مهال د ملي امنیت ځواکونو په ځوابي ډزو کې وژل شوي دي. اعلامیه کې ادعا شوې چې امنیتي ځواکونو له عملیاتو وروسته له همدې سیمې د ځنمرګو بریدونو 4 وسکټونه، 1 راکټ او 3 کلانشیکوپونه ترلاسه کړي دي. د ننګرهار چارواکي وایي دغه وسلوالو هڅه کوله چې له ملکي کسانو د سپر په توګه کار واخلي، خو دوی ټینګار کړی چې عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. تر اوسه د دولت کومې مخالفې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. ناټو په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکوي. د ناټو د دفاع وزیرانو د کیدونکې غونډې په درشل کې د دې تړون یو شمېر سرچینو ویلي چې ناټو به په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي. د خبره د ناټو یو شمېر سرچینو د جرمني DPA خبري اژانس ته کړې ده. دغو سرچینو چې نومونه یې نه دي ښودل شوي ویلي چې جرمني او نورو متحدینو منلي چې د ناټو د دفاع وزیرانو په 2 ورځنۍ غونډه کې به چې روانه اونۍ د چهارشنبې په ورځ جوړیږي له افغانستان نه د 100,000 سرتیرو د ایستلو په اړه پریکړه ونه کړي. دا د ناټو د غړو او د دې تړون د شریکانو هغه شمېر سرتیري دي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي. دغو سرچینو DPA خبري اژانس ته ویلي چې ناټو به د دې پر ځای له طالبانو یو ځل بیا وغواړي چې شخړې کمې کړي او له افغان دولت سره د سولې د ټاکنۍ پروسې د ګړندي کولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبرورۍ د 29مې د موافقې له مخې له طالبانو سره ژمنه شوې چې ټول بهرني ځواکونه به تر مې میاشتې پورې له افغانستان نه ووځي که دا ډله د سولې خبرو ته کیني او په افغانستان کې شخړې کمې کړي. د امریکا د ولسمشر جو بایډن ادارې ویلي طالبانو د شوې موافقې له مخې پر خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی او هغه له سره ارزوي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پرون ازادي راډیو ته ویل چې دوی له خپل اړخه په دغه موافقه کې خپل ټول ژمنې عملي کړي او پر دوی لګول شوي تورونه بې اساسه دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي راتلونکي لمریز کال به په ټول افغانستان کې 25 میلیونه نیالګي وکرل شي. ملت ته د حکومتي ادارو او بنسټونو د حساب ورکونې په لړ کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې او د کابل ښاروالۍ چارواکو د دوشنبې په ورځ خپل لاسته راوړنې او راتلونکي پلانونه له خبریالانو سره شریک کړل. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې رئیس شاه زمان میوندي په دې ناسته کې خبریالانو ته ویل چې د ادارې په روان لمریز کال کې 90% خپل عادي بودیجه او 90% پراختیایي بودیجه مصرف کړي. ښاغلي میوندي ویل دوی د نورو دولتي ادارو په همکارۍ په راتلونکي کال کې د 25 میلیونه نیالګیو ایښودلو پلان لري. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې چارواکي وایي سږکال د چاپیریال ساتنې لپاره ډیری تدابیر نیول شوي خو د دوی په خبره دا د محدودې بودیجې له امله کافي نه دي. د دوی په خبره په روان لمریز کال کې د مرغیو او ځنګلي ژویو د قاچاق مخه هم نیول شوی او د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې ورته 7 ځایونه د خوندي سیمو په توګه اعلان شوي دي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په کابل کې د هوا د ککړتیا 570 سرچینې پیژندل شوي او عاملین یې محاکمه شوي او د هوا د ککړتیا نورې 580 سرچینې د دوی د فلټرونو د نه فعالېدو له امله تړل شوي دي. د تودوخې مرکزونه غیر فعال ګرځول شوي او لوی څرنولۍ ته معرفي کړل. بلخوا لاریون کوونکي وایي حکومت د علیپور د غیر قانوني کړنو له امله محاکمه کړي.
په میدان وردګو ولایت کې د علیپور پر خلاف او دغه ولایت د امنیه قماندان په ملاتړ لاریون شوی دی. لاریون کوونکي وایي چې علیپور یو غیر مسؤل وسلوال دی چې حکومت یې باید ونیسي. دوی د علیپور ضد شعارونه ورکوي او له امنیتي ادارو غواړي چې علیپور د قانون منګولو ته وسپاري او هغه د خپل سرو وسلوالو فعالیتونه او غیر قانوني کړنو له امله محاکمه کړي. دوی وایي چې د دغه ولایت امنیه قماندان علاداد فدایي د بیرته خپل دندې ته راستون کړل شي. د میدان وردګو په بهسودو ولسوالۍ کې څو ورځې وړاندې د علیپور غیر مسؤلو وسلوالو پر افغان ځواکونو برید وکړ چې په ځوابي برید کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. تر دې پیښې وروسته کورنیو چارو وزارت د علیپور پر ځای د میدان وردګو ولایت امنیه قماندان علاداد فدایي لوی څارنوالۍ ته ورمعرفي کړی دی چې دا مسله د خلکو له غبرګون سره مخ شوې ده. بلخوا راشد خان په PSL کې د ګډون لپاره پاکستان ته ولاړ. افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مخکښ لوبغاړی راشد خان د پاکستان په سوپر لیګ کې د ګډون په موخه هغه هیواد ته ولاړ. دا لومړی ځل دی چې راشد خان د پاکستان په سوپر لیګ کې لوبیږي. نوموړی د PSL ډرافټ کې لاهور کلندرز لوبډله اخیسته او په لوړ قیمت هم پیرل شوی دی. راشد خان په خپل ټویټر کې لیکلي کراچۍ ته روان دی او په لومړي ځل به د پاکستان سوپر لیګ کې ولوبیږي. تر راشد خان مخکې نور احمد لاکنواله او مجیب الرحمن هم پاکستان ته تللي دي. نور احمد د کراچۍ کینګز او مجیب الرحمن د پېښور زلمۍ لوبډلې لپاره لوبیږي. د یادونه ده چې د پاکستان سوپر لیګ د فبرورۍ په 20 نیټه په کراچۍ ښار کې پیلېږي. دا نیوز پریس چینل دی او تاسې له نیوز پریس چینل څخه لاندو خبرونو ته غوږ یاست. او وروستی لاند خبر ده چې یوناما وایي افغانستان کې هدفي وژنو په خلکو کې ویره رامنځته کړې. یوناما وایي د تیر کال د سپټمبر له میاشتې راهیسې چې د سولې خبرې پیل شوي په افغانستان کې د بشري حقوقو او د رسنیو لږ تر لږه 11 مدافعان او کارکوونکي په هدفي حملو کې وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما نن په یوه خپره کړي راپور کې ویلي دا چې د دې حملو مسؤلیت نه اخیستل کیږي او مخ په زیاتېدو دی د وضعیت په خلکو کې ویره رامنځته کړې ده. د دغه راپور له مخې هدفي وژنې د دې سبب شوي چې یو زیات شمېر مسلکي کسان په خپله ځان سنسور کړي، د کار ځایونه بدل کړي یا هم له هیواده بهر ولاړ شي. تیر کال د ازادي راډیو د خبریال الیاس دهي په ګډون څو خبریالان او د بشري حقوقو مدافعان په هدفي حملو کې ووژل شول. د دغو افرادو وژنې په سیمه ییزه او نړیواله کچه غندل شوي دي. د نیوز پریس چینل لیدونکو دا و د نن ورځ لاندو مهم خبرونه چې مو واورېدل. درنو لیدونکو که زموږ د خبرونو په اړه کومې نیوکې، غوښتنې او یا هم وړاندیزونه لرئ، کولی شئ موږ سره شریک کړئ. دوستانو که ویډیو مو خوښه شوې وي، هیله ده ویډیو در سره لایک او شیر کړئ. تر بیا ښې چارې علامه مال.